بشپړ خبرونه. د قزاقستان د لومړي وزیر مرستیال او رئیس الوزرا په یوه لیدنه کې د اقتصادي همکاریو او سیاسي اړیکو په پیاوړتیا ټینګار کړی دی. له بلې خوا په کابل کې د قزاقستان د اقتصاد وزیر او د لومړي وزیر مرستیال په کابل کې د افغان قزاق په ګډ نندارتون کې باثبات افغانستان د ټولې سیمې لپاره مهم بللی دی. له دې سره د اسلامي امارت د صنعت او سوداګرۍ وزیر په دې نندارتون کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو په لا پراختیا ټینګار کوي. کابل ته د قزاقستان د لوړ پوړي پلاوي سفر او د اسلامي امارت له رئیس الوزرا سره لیدنه. د ارګ د خبرپاڼې پر بنسټ دواړه لوري په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو او سیاسي اړیکو په پیاوړتیا ټینګار کړی دی. د ارګ په خبرپاڼه کې راغلي چې د قزاقستان د لومړي وزیر مرستیال ویلي هیواد یې له افغانستان سره اړیکو پراخېدو ته ځانګړی پام لري. له بلې خوا رئیس الوزرا په دې لیدنه کې د دوه اړخیزو اړیکو د لا پراختیا په برخه کې د عملي ګامونو په درلودلو ټینګار کړی دی. په همدې حال کې د قزاقستان د اقتصاد وزیر او د دې هیواد د لومړي وزیر مرستیال په کابل کې د افغان قزاق په ګډ نندارتون کې ویلي چې باټیکا او افغانستان د سیمې د ټولو هیوادونو لپاره مهم دی. هغه ټینګار کوي چې افغانستان د آسیایي هیوادونو د نښلولو لپاره بشپړ وړتیا لري. موږ باور لرو چې باثبات افغانستان د سیمې ټولو هیوادونو لپاره اهمیت لري. دغه راز ډاډه یو چې افغانستان د اقتصادي اړیکو پراختیا او د منځنۍ اسیا هیوادونو د نښلون په لوري د بدلیدو لپاره کافي ظرفیت لري او موږ لیواله یو په دغه هیواد کې پانګونه وکړو. د اسلامي امارت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي په دې نندارتون کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو سوداګریزو اړیکو کچه مخ په پراخېدو بولي او د هغه په لا پیاوړتیا ټینګار کوي. حجم تجارت دوجانبه افغانستان و قزاقستان از سال 2022 الی 2025 در حدود 100% و نسبت به سال قبل حدود 41% افزایش یافته است. اما با وجود ظرفیت‌های گسترده موجود در هر دو کشور هنوز سطح تجارت دوجانبه به ظرفیت‌های واقعی ما فاصله دارد. په همدې حال کې یو شمېر سوداګر د دا شان نندارتونونو ترسره کېدل د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتور ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو د کچې زیاتېدو او دوه اړخیزو اړیکو پراختیا کې مهم بولي. دغه نندارتونونه زموږ لپاره خورا مثبت اغیزې لري. موږ هر کال له بیلابیلو محصولاتو سره افغانستان ته راځو او هڅه کوو څو د افغانستان خلکو ته خپل محصولات وروپېژنو او په مقابل کې د افغانستان محصولات هم د خپل هیواد خلکو ته ورمعرفي کړو. ما خود تقاضای ما از حکومت همی است که این زمینه را باید بر مساعد بکنه برای تجارا، چرا که همی شرایط مساعد شود تا محصولات ما برای جهان کشانده شود و برشان معلوم شود که الحمدلله افغانستان بالاترین کیفیت میوه خشک دارد در سطح دنیا. له دې سره د دې نندارتون په څنډه کې د قزاقستان د لومړي وزیر مرستیال افغانستان ته د خپل هیواد د بشرپالو مرستو له دوامه ډاډ ورکوي او له پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ته د دې مرستو 320 ټنه یوه جوپه هم تسلیمه کړه. د ازبکستان چارواکي په سیمه‌ایزو همکاریو کې د افغانستان په فعاله ګډون ټینګار کوي. په تاشکند کې د مرکزي اسیا نړیوالې موسسې اجرایي مشر چې په کابل کې د مرکزي اسیا هیوادونو او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکزونو په ناسته کې ګډون کړی وایي افغانستان په سیمه‌ایز نښلون کې مهم رول لري. هغه همداشان د سترو سیمه‌ایزو په تیره بیا د افغان ترانس پروژې په پلي کېدو ټینګار کوي. د سیمه‌ایز پراختیا په بهیرونو کې د افغانستان پر ادغام د ازبکستان د چارواکو ټینګار. د ازبکستان د ولسمشر د سلاکار مرستیال او په تاشکند کې د منځنۍ اسیا د نړیواله موسسې اجرایي مدیر چې د وروستیو کې په کابل کې د افغانستان او منځنۍ اسیا د ستراتیژیکو څېړنیزو مرکزونو په ناسته کې ګډون کړی وایي افغانستان باید د منځنۍ اسیا د سیمه‌ایزو همکاري د نوښتونو په اجرا او طراحي کې فعال او همکاره ګډون ولري. اینکه افغانستان طبیعی است که یک گذرگاه است به خاطر وصل آسیای جنوبی و همچنان آسیای مرکزی و اروپا است. از خاطر افغانستان خیلی مهم است، بالخصوصا برای ممالکی که محاط به خشکی است مانند آسیای میانه. اونا هم میخواهد که راه را پیدا بکنه، وصل شوه به بیرون
و بالاخره با آبهای گرم. نو از این بابت است که افغانستان یک جایگاه خاص داره. د ازبکستان دغه چارواکي په سیمهیز نښلون کې د افغانستان پر رول او دغه راز د سیمهیزو سترو پروژو لکه د ترانس افغان او ټاپ او کاسازر پروژې پر پلي کېدو هم ټینګار کوي. حرکت دادن این پروژه‌های منطقه‌ای مثل تاپی، کاسای کذا برای لویزی که میتونه به افغانستان خیلی سودمند باشه. این سبب یک همکاری منطقوی میشه. زمانی که یک همکاری منطقوی اقتصادی به میان بیاد، با تمام کشورها ذی‌نفع میشن و به خاطر صلح و ثبات بین هم تلاش میکنن تا اینمی صلح و ثبات در منطقه تامین شود تا بتونن اینا تجارت و تبادلات کالای صنعتی و یا غیر صنعتی خود داشته باشند. تطبیق پروژه های منطقوی در افغانستان میتونه نقش مهمی در راستای رشد اقتصادی و همچنان فراموشی زمینه اشتغال زایی داشته باشه. در کنار از این هم سبب میشه تا همکاری منطقوی را ایجاد بکنه و سبب جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور شود و همچنان سبب میشه تا بیشتر سرمایه گذاری ها در کشور اعتبار پیدا بکنه. د افغانستان منځنۍ اسیا او آذربایجان د څېړنیزو مرکزونو لومړۍ ناسته تېره اونۍ په کابل کې ترسره شوه. په دغه ناسته کې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر وویل چې افغانستان او منځنۍ اسیا ګډ راتلونکي لري او باید د تخصصي او علمي خبرو اترو له لارې سیمهییزې همکارۍ پیاوړې شي. امیر خان متقي ټینګار کوي چې ګډ اقتصادي همکاري او متقابله باور د سیمې هیوادونو باثباته راتلونکي لپاره یوازینۍ لاره ده. د اسلامي امارت ویاند له هیوادونو غواړي ترڅو د افغانو کډوالو حقونو ته ژمن پاتې شي. ذبیح الله مجاهد د کډوالۍ نړیوالې ورځې په مناسبت وایي چې اسلامي امارت له هیواده بهر د افغانو کډوالو د ستونزو هواري او رسیدنې ته ژمن دی. له بلې خوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالی کمیشنري او د ملګرو ملتونو پراختیایي برنامه هیواد ته د راستانه شویو کډوالو پر ملاتړ ټینګار کوي. د جون 20 د پناه غوښتونکو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د اسلامي امارت ویان په دې مناسبت وایي د هیواد ډیر شمېر وګړي د څو لسیزو جګړو له امله کډوالۍ ته اړ شوي او بهرنیو هیوادونو کې ژوند کوي. ذبیح الله مجاهد ټینګار کوي چې اسلامي امارت د دغه کډوالو ستونزو د رسنې لپاره ژمن دی او له کوربه هیوادونو هم غواړي څو د افغان کډوالو بنسټیزو حقونو ته ژمن پاتې شي. ما از تمام کشورهایی که میزبان افغان‌ها هستند می‌خواهیم که حقوق افغان‌ها را مد نظر بگیرند، حقوق مهاجرتشان را بپذیرند و طبق قوانین بین‌المللی که در این راستا وجود داره همراهشان برخورد انسانی صورت بگیره و حقوقشان ضایع نشه. امارت اسلامی افغانستان متعهد به پاسداری و پرسش از حقوق مهاجران در خارج هستند و با کشورهای میزبان هم وقت به وقت تماس بودند و پرابلم‌هایی که در این راستا برشان پیش آمده در راه‌های حل برشان سنجیدند. د کډوالو چارو وزارت هم وایي هیواد ته راستنه شوو کډوالو ننګونو ته د رسنې لپاره بیلابېل برنامې تر لاس لاندې نیولې دي. مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزارت د راستنیدونکو د بیا ادغام لپاره څو اړخیز پروګرامونه په کار اچولي چې په دې کې حرفوي زده کړې، د کوچنیو کاروبارونو د پیل لپاره د ملاتړ پروګرامونه، د کارموندنې زمینې برابرولو او له اماراتي او خصوصي سکتورونو سره د همغږۍ پراخول شامل دي. بل لور ته د پناه غوښتونکو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالی کمیشنري او د ملګرو ملتونو پراختیایي برنامه د دې ورځې په مناسبت د افغان راستنیدونکو له خوندي ستنېدو او بیا ادغام څخه پر ملاتړ ټینګار کوي. د ملګرو ملتونو سازمان د لا پراخو هڅو د یوې برخې په توګه د ملګرو ملتونو پراختیایي برنامه له ټولنو ملاتړ کوي څو د کړکېچ له پړاو ووځي او ښې راتلونکي په لوري ګام واخلي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر چټک شوی دی. اسلامي امارت هم په قراراتو له حکومت سره په همغږۍ هیواد ته د تازه راستنېدونکو کډوالو څخه د نړیوالو بنسټونو د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د کانونو او پترولیم وزارت له 2 خصوصي شرکتونو سره د بامیان ولایت د وسپنې کان د رایستلو د تړون لاسلیک کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت مسؤلین وایي دا تړونونه د 409 میلیون افغانیو په ارزښت د 10 کلونو لپاره لاسلیک شوي او د تړون کوونکي شرکتونو د تړون پر بنسټ د هغه پروسس به د هیواد دننه ترسره شي. د دوی په وینا د دې کان له رایستلو سره به د لسګونو تنو لپاره په مستقیم او غیر مستقیم ډول کاري فرصتونه هم برابر شي.
لا دوو کورنیو شرکتونو سره د بامیان ولایت د یکاولنګ ولسوالۍ د اوسپنې کان د استخراج د تړون لاسلیک کېدل. د قانون او پټرولیم وزارت د خبرپاڼې له مخې دغه پروژې تړون د 15 کیلومتره مربع په مساحت او د 419 میلیون افغانیو په ارزښت سره د 13 کلونو لپاره لاسلیک شوی دی. په خبرپاڼه کې راغلي چې دغه پروژه د یاد وزارت د کړنلارې له مخې پلي کیږي او د هوکړې پر بنسټ تړون کوونکي شرکتونه به دغه پروسس په هیواد کې دننه ترسره کړي. دغه کان مساحت 15 کیلومتر مربع دی. د تړون موده 13 کاله و. قراردادي شرکتونه به په دغه کان کې 419 میلیون افغانۍ پانګونه کوي. اسلامي امارت ته به 20% رویالټي حق الامتیاز ورکوي او د ټولنیزو خدماتو وړاندې کولو ترڅنګ به په سلګونو هیوادوالو ته کاري فرصتونه هم ایجاد کړي. یو شمېر اقتصادي شنونکي هم وایي چې د قانون استخراج د کورنۍ او بهرنۍ پانګونو د کچې زیاتېدو د هیواد د اقتصادي پرمختګ او هیوادوالو د کاري زمینو برابرېدو لامل کیږي. استخراج معادن اگر به طور قانونی و مستندر استخراج صورت بگیرد این تاثیرش بسیار ضعیف است بالای عواید و هم تولید داخلی ما شما و پولهای بالای منابع بالای زیربنای ما شما ساخته می شود اگر ما شما این استخراج به طور استاندارد استخراج صورت بگیرد. استخراج معادن گفته میتونیم که میتونه یکی از مهمترین منابع رشد اقتصادی و افزایش عواید داخلی افغانستان باشه. وقتی که معادن استخراج و داخل کشور در افغانستان پروسس میشه هم درآمد دولت از مالیات و حق امتیاز به دولت بیشتر میشه. دا په داسې حال کې د چې تیره اونۍ هم د قانون او پټرولیم وزارت د سمنګان ولایت د سمنټو او د خوست ولایت د سرو زرو د کان د استخراج تړون یې له دوو خصوصي شرکتونو سره لاسلیک کړ. بیا هم ښه راغلاست. د هیواد د وسپنې پټلۍ له لارې د انتقالاتو کچه په بېساري توګه زیاته شوې ده. د ټولګټو وزارت شمیرنه ورکوي چې په وروستیو 12 میاشتو کې د حیرتان، عاقینې، تورغونډي او د هرات خاف بندرونو څخه شاوخوا 7,600,000 متریک ټنه انتقالات شوي دي. د دې وزارت مسؤلین ټینګار کوي چې دا شمیرنه د تیر کال په پرتله 9.9% زیاتوالی ښیي. په هیواد کې د وسپنې پټلۍ له لارې د سوداګریزو توکو د لیږد د کچې له زیاتېدو هیله دي. د ټولګټو وزارت اعلان وکړ چې په وروستیو 12 میاشتو کې د حیرتان، عاقینې، تورغونډۍ او د خواف هرات د وسپنې پټلۍ له لارې د انتقالاتو کچه 7,602,419 متریک ټنو ته رسیږي چې په تیر کال کې د ورته وخت په پرتله 9.9% ډیروالی ښیي. په 1440 هجري قمري کال کې د سوداګریزو توکو انتقالاتو کچه د 1440 هجري قمري کال په پرتله 9.9% لوړه شوې ده. په 1440 هجري قمري کال کې د حیرتان، عاقینې، تورغونډي بندرونو او د خاف هرات اوسپنې پټلۍ له لارې ټول 7,602,419 متریک ټنه انتقالات ترسره شوي دي. له دې ډلې 14,119 ټنه توکي لکه وچه میوه، وریجې، کچالو، کانیزې ډبرې او مس د بندرونو له لارې صادره او ترانزیت شوي دي. په 1440 هجري قمري کال ټول 14,119 ټنه سوداګریز توکي ترانزیت او صادر شوي دي چې لویه برخه وچه میوه، وریجې، کچالو، معدني ډبرې، د هندوانې تخم، نخود، مس او د انار جوس دي. دغه وزارت مسؤلین ټینګار کوي چې د توکو اسانه، ارزانه او چټک لیږدولو په مخه سوداګرو ته د ترانسپورټي زیربناو پراختیا لپاره د لاړې اسانتیاو برابرولو په مخه هڅې روانې دي. د هرات ځایي مسؤلین د تورغونډي په بندر کې د بار وړونکو موټرو لپاره د یوه تمځای له جوړېدو خبر ورکوي. د دوی په وینا دا تمځای چې د زرو بار وړونکو موټرو د تخلیې او بارونې وړتیا لري د 3 میلیون افغانیو په ارزښت به جوړ شي. یو شمېر موټر چلوونکي د دې تمځای جوړېدل د تخلیې، بارونې او د کالیو په انتقال کې د اسانتیاو رامنځته کېدو کې مهم بولي.
دا تمځای چې د نږدې زرو بار وړونکو موټرو د تخلیه او بارونې وړتیا لري د هرات په تورغوندي بندر کې د اسانتیا رامنځته کېدو په موخه جوړیږي. د مسؤلینو په وینا د دې تمځای مساحت 60 جریبه دی چې د هغه جوړېدل شاوخوا 3 میلیون افغانۍ لګښت لري. ان شاء الله این ترمینال است که به هر کس فعلا که به تورغوندی میآید، تجار میآید، از هر صورت ان شاء الله برخوردار هستند. موتر که میآید از ترکمنستان، بارا میآید از ترکمنستان، اینجا ان شاء الله به خاطر امتیار کردن که مشکلات پیش نیاید. مثلا 200 موتر ما میخوایم روزانه، 100 موتر ما میخوایم روزانه، اینجا بارگیری میشه میره به ایران. این ترمینال 20 جریب 40,000 متر مربع زمین از این مساحت از این ترمینال قبلا زمین گندمی میدست، ما می شما قرارداد کردیم، ولی این ترمینال گندمات تا درو شد معطل کردن، گندمات درو کردن، امکانات از این بساختیم، کلا نام این هموارکری شده، 4 عدد از این احاطه میشه. یو شمیر موټر چلونکي وایي د کالیو د تخلیه او درېدو لپاره د مناسب ځای نشتون هغوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي او د دې تمځای جوړېدل به د اسانتیاو د رامنځته کېدو لامل وګرځي. ما خیلی خوبه، محترم و لب سرک نیه، مزاحم مردم نیه، مزاحم به ترافیک نیه، همینجا استاد اینجا کلونه، همینجا بیاد استاد که داخل بازارها اینا دلجمع شده، میاد همینجا جا خوبه برابر تیار شده. وقت از این ترمینال که هست برای ما خوب سهولت هست که جا کلون، جا فراغ، جای خوبه، همه چیز موثر برای ما و دیومونده که از گاراژا و همین خاک دولختا اینا اینجا بهترتره برای ما، بسیار جای خوبیه. د تورغوندي بندر د هیواد له مهمو سوداګریزو بندرونو څخه دی چې په ورځ کې د سلګونو بار وړونکو موټرو د ګڼه ګوڼې شاهد دی، خو د یوه معیاري تمځای نشتون موټر چلونکي له ستونزو سره مخ کړي چې له دې ګام سره به د دوی ستونزې لرې شي. دا به د دې مهال خبري ټولګه په پای کې هم د سبا هوا حالات واورئ. په الله مو سپارم ښې شېبې ولرئ.